اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په مایکروسافټ اکسل کې د سټایلز بخش ده. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په هغه کې دا په موږ سټایل کې اول کنډیشنل فارمټینګ. موږ دغه خپله کمپیوټر ته اوس یو شارټ لګو. نو دغه ځای کې چې دا موږ دغه نمبرونه لیکلي دي. دغه نمبرونه موږ اوس لیکلي دي. اوس موږ دغه ته په کنډیشنل فارمټینګ کې موږ یو شارټ ورته لګو. نو را به سو اول له هایلایټ سیل رولز نه به شروع کړو. اول ګریډر دین ما ته هغه نمبر څه ده ما ته یې هایلایټ کړه چې ما ته له دغه نمبر نه جګ وي. زه به ورته لیکم چې له نهو نه شپږو نه جګ وي. ما ته راسه ما ته یې په دغه رنګ باندې وښیه. اوکې چې وښمه. اوکې نو موږ دا اول باید سلیکټ کړو. نو موږ به اوس راسو اوس کنډیشنل فارمټینګ ته ګریډر دین له نهو نه د جګې ما ته یې په دغه رنګ باندې وښیه. اوکې وګوره هغه نمبرونه چې له نهو نه جګ دي ما ته یې دغسې هایلایټ کړل. یعنې موږ چیرې شاګردانو ته هم نمرې ورکړي دي هغوی فولډر هم را خلاص کړي کتاب موږ معلوموو چې چا له 50 نه ډېرې نمرې وړې وي هغه دې ما ته هایلایټ کړي هغسې د اول نمره یعنې هغه ناکامان نه دي. نو موږ یو شارټ ورته لګاو چې له نهو نه جګ نمبر ولیده ما ته یې هایلایټ کړه. او بل موږ سره دا په کنډیشنل فارمټینګ کې هایلایټ سیلرز کې لیس دین ما ته اوس زه ناکامان پیدا کوم. هر چا چې له شپږو نه کمې نمرې وړې وي ما ته یې په سور رنګ وښیه. اوکې ګوره اوس پوهېږم چې چا کمې نمرې وړې وي. دلته لکه مثالا دلته تاسو یو سیل راولئ. دلته کې لکه مثالا A B C دغه لیکلي دي. دغه A چې دا دغه D چې دا یو ګروپ ده B چې دا بل ګروپ ده C بل ګروپ. ته اوس معلومه چې چا ګټلې ده چا په دغه کې نمرې وړې وي چا کمې وړي یا احمد S د احمد B د بلال C د بل چا نومونه ورکوي. نو موږ اوس شارټ ورته لګاو چې له شپږو نه تا کاته نمبر ولید ماته هایلایټ کړه. نو موږ اوس پوهېږو چې چا کمې نمرې وړي یا څوک ناکام ده. A کمې نمرې وړي په دغه کې B په دوه وړي C درې وړي دي. نو موږ ګوره موږ یو بل شرط ورته لګاو چې ماته د شپږو نه کاته نمبر ولید د ماته یې په سور رنګ هایلایټ کړه. او بل موږ سره دا بیتوین ما ته هغه هایلایټ کړه چې د دغو نمبرو په مابینځ کې وي. زه به ورته لیکم د 5 او د 11 په مابینځ کې دې وي. را به سو دلته به موږ ما ته یې په شین رنګ وښیه. اوکې چې وښم. اوکې د 5 او د 11 په مابینځ کې هغه نمبرونه چې دي ګوره موږ ته یې په شین نمبر هایلایټ کړل. یا موږ معلوموو چې ایوریج یعنې که نه نمره دي نه ناکامان دي موږ هغه نه معلوموو. موږ به راځو کنډیشنل فارمټینګ کې بیتوین د دغو نمبرو په مابینځ کې چې ما ته دې هغه ولیده ما ته یې هایلایټ کړه. او بل نه موږ سره دا ایکوال ټو هغه نمبر چا چې ګوره زه اوس معلوموم چا ډېرې نمرې وړي. 11 دي ټول نه ډېرې نمرې دي. اوس زه معلوموم چې اول نمره څوک ده. چېرې تا سره ډېر نفران وي تاسې بیا وخت درنه نیسي چې یو پسې ګرځئ ډېر وخت نیسي. خو چېرې تاسې دلته کنډیشنل فارمټینګ کې راسئ رنګ ورته انتخاب کړئ. اوکې اوکې وګوره موږ ته یې 11 په دې رنګ هایلایټ کړو. موږ هسې پوهېږو اوس څوک اول نمره ده په دغه ورځ. په 11مه ورځ باندې B اول نمره سوی ده. نو موږ یو بل شرط ورته لګوو چې ما سره د دغه نمبر سره د مساوي نمبر ولیده ما ته یې هایلایټ کړه.
اول text that contains دلته چې موږ چیرې دلته راسو په دغه چې کې موږ ګوره دلته دا ولیکو دغه چې کې دا ولیکو دلته لږ تر متن هم پکې ولیکو ما ته هغه هایلایټ کړه چې دغه کې هغه کې متن وي ګوره موږ په دغه کې اوس موږ متن لیکلی کنډیشنل فارمټینګ ته دا وګوره دغه څه شي پکې وي موږ به راسو اوس به پیدا کړو چې ما ته چې په هغه سیل کې چې هغه لیکل سوی وي ما ته دې پیدا کړي ډي اف د لیکل سوی وي او دغه چې کې ما ته یې راوښیه په دغه رنګ باندې اوکې اوکې چې وګوره موږ ته ګوره موږ ته معلوم کړه چې کوم یو په همغه رنګ شوی تاسو شرط ورته لګوئ چې متن پکې وي ما ته دې هغه هایلایټ کړي یعنې تاسو په یو هغه نمبر یو شاګرد ته نقطه هم پکې لیکلی دی یعنې د ښه کار یې کړی ده تاسو هغه پکې پیدا کوئ چې تاسو په کوم ځای کې یا کوم شاګرد ته تاسو ورکړې ده ایډیټ اکرینګ لکه تاسو کولی شئ داسې معلوم کړئ اوس تاسو شاګردانو ته لکه مثالا دولسم اوولسم 2024 دغو ته لکه مثالا تاسې هغه ورکړی ده لکه ته اوس تاسې په دغو نمرې ورکړي دي اوس ته پیدا کوې چې ما په لسم باندې تاریخ باندې چاته نمرې ورکړي په شلم ته اوس دغه پیدا کوې دلته به راسې دا به سلیکټ کړې نو رابسې کنډیشنل فارمټینګ ته وګورئ اوس دلته edit occurring اوس ماته لکه تېره ورځ ما چاته نمرې ورکړي ما ته یې په دغه رنګ هایلایټ کړه اوکې وګوره په دې ورځ چې چا دغه نمرې وړوي موږ ته یې هایلایټ کړي چاته مې دغه ورځ باندې نمرې ورکړي دي هغه دې ما ته هایلایټ کړي یا دې ما ته هایلایټ کړي چې ما دغه نن ورځ نمرې ورکړي دي نو راباسې دلته به ټوډے انتخاب کړې ما ته راسه په دغه رنګ یې ما ته وښیه اوکې اوکې وګوره دغه رنګ دغه شاګرد ته چې ما په نن ورځ نمرې ورکړي ما ته هایلایټ موږ یو شارت ورته ولګاو ډپلیکیټ والیوز لکه مثلا چېرې دوه دفعې یو نمبر تکرار شوی وي تا ته هغه لکه مثلا هایلایټ کړي ته بیا کولی سې دلته لکه 34 دا بیا دلته 30 دلته هغه ولیکې 324 نو موږ دغه غوره دوه نمبره دا نمبرونه دواړې راغلي ډپلیکیټ دي اوس موږ راسو دلته کنډیشنل فارمټینګ کې ډپلیکیټ والیوز ماته وګوره په کوم رنګ یې تا ته وڅکئ ماته راسه په شین رنګ یې ماته وښیه اوکې 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 وګوره دغه نمبرونه چې دي ګوره دوه دفعې درې دفعې راغلي دغه یو شی دی ډپلیکیټ یعنې دوه واره راغلي ماته یې په دغه رنګ هایلایټ کړل دا ول موږ سره په کنډیشنل فارمټینګ کې هایلایټ سیلز رولز نور به سبا ته وایو ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم تر ګټه او فایده واخلي او که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه شي والسلام